مسلمانان زکا په خطر کې چې قرآن دې سنبالې خې په تخت کې د شیطان په عادتونو کې اخته هر طرف نه د کفر فقیر کې د شپږ نه باندې دعوه د اسلامیت کړې حسن خاندي د دین نشتا جوسه کې فخرام مشابهت کړې د کفارو بیا هم ځان شمیري امت مسلمه کې د قرآن عظیم الشان په ځای بچتا کتابونه د انګلیش کې دی بسته کې د انګریز په شرمېدلي شان لباس کې خپل اولاد ورکړي شیطان ته په قرض کې هغو خلکو ته په سپکه سترګه ګوري چې نه هر روسي د دین په مدرسه کې د قرآن سره دی پرېښې راغلي ته ډېر په مینا ګوري ټي وي په کوټه کې قرآن پروت وي په جومات کې ګرد وهلی ټي وي ساتي د بخملو په ټوټه کې د قرآن دی تلاوت په کور کې ناوي توجه دی وي مدام په ډرامه کې د خدای دین ته دي شا کړې مسلمانا کامیابي ګوري دولت او په پیسه کې د فرعون او قارون په لار رواني د جمعات په ځای سکون غواړي بنگله کې دلته کړي غریب مسلمان ورورنا هلته سپي وینځي کافر ته امریکا کې د خپل ځان او د اولاد په تباهۍ کې سمختې دی اخره زمانه کې خو غافله هغه وخت درځنې هېر دی چې د خاورو تسپاري په آدره کې د قیامت په هغه سخته ورځ بس کړي چې هر څوک وي د خپل ځان په اندېښنه کې نو بزر شه توبهګار شه مسلمانه باقي ژوند تېر کړه رکوع او په سجده کې د قرآن عظیم الشان تخچینه واخله ورته ځای ورکړه دننه په سینه کې د دنیا پلیت بوتان ترېنه بهر کړه پاکي من ساته د زړه پاکه کعبه کې د مرګي د سم ګزار نه مخکې ځان صادق کړه د خپل خدای سره وعده کې په پانی دنیا باور د بقا مکړه ګوره ډېره بې وفا د دوستانه کې چې ترې کله بادشاهان هم رخصتېږي بس یو څو ګزه کفن ورکوي تحفه کې ټول مالونه جیدادونه ترې ایثار کړي تش لاسونه یې رخصت کړي یو پرده کې ای مفتونه مقتدا عبرت وبسته چې شریک شو د یو بل په جنازه کې